د هیروین او د پودرو تجارت مونږه کوو، اغیل هغه پیسې په نظرانه کې ورکو. چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش، او په دغه وخت کې به امام مهدی صاحب پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی صاحب به عیسی علیه السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه، نو عیسی علیه السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روان دی. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وایي به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نه شو چرته. زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو که نظر اوس غلی وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نه شي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست. ځکه د هغوی خوراکم چې دی زمونږ ګټه ده. نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پودرو تجارت مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام فرق. زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده؟ دا دې کوم ځای نه راوړې؟ ستا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده؟ زه دا تپوس کولی شم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي
نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې بم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي، خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا بسي د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول، د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغ نو منځ به نه کول. نو چې کم خلق د دنیا په روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه، چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله به راپاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د ښکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ و بدا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول، په دې خوله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي، بل به کوه په دې خوله کې نستو، دوه به په جنگول، دوه به په جنگ کړو، دوه به تماشا کوله. نو دې خوله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ذکر د قبر نه راپاس. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی، دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی، هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبعې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ. تاسو خو د خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه ته ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټیمون حالت فټیمون حالت فټیمون حالت، اخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټیمون حالت بجای نه شرمیږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په توده طبقې خو کې نه پرتګیستري او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وای دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه او شوي چې تاسو دې جمعه ترازی او په پکې نه ها سو جمعه او شوي اندازه وکړه د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه او شوي چې وبنئ خلق بیا د سمونځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچولې شي ها
نو چې د ما جماعت سره دا حال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه نه کې زمونږ باچهي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کړو. لوڼې به راټینګې نه کوي. لوڼې دا زړې ښځې دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې. دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړي دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاکو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بې چیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک وبوړي. د کمیټه ایس ډی او ورته ناراضي، اورسیر ورته ناراضي، ملک وبوړي. دانن درې څلور جمعې وشوې د بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته. د ده کار نو. ایس ډي اوګان راغلی وی، انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړم، مالا لنډی په روډم کندې کنسکي دي، ویلی جی میټیریل نشته. میټیریل پیژنئ؟ د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپه تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی چواړیان دي. چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که، دروغه ته ووایه دلکه د علاقه وایه که، ماشکی ته وایه که. د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي، 2000 او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان. 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي، دا د کونسلرانو پر کټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبر یو چې دا د بی ډي سیستم د رئیس دی د ملک بیړه تباه. هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی د کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډیری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي، یو سبزی والا دی هغه راشي ماشین چالو کړي چې ټیوبویل وسوځي. هاي د کور وران شه، کور د تباہ او برباد شه. تا چرې اچانک چې کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته، نو په ډیوټۍ چیکینګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي. هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې، میخې، ګډې، چیلۍ، دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه، په نور څه خو نه پوهېږئ. هسې ماکوان غوندې یئ
خبره پوهیږي نه دومره خو هم لیدلی چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلې دا سریږي نو چې دوی په دې غیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې کبلې چیلې ته وایي چې راشه ته مخوره لګه یعنی یو ساروی بل ساروی ته وایي چې راشه تم لګه وخوره دومره خو پوهیږي نو دا د ګډې او د چیلې بچی دي دوی چې دفتر او تراشي نو خپل خور کې سپېګمې دنه نکړي چې ځان لمه څه پیدا کړي نو هغه ټیوبل بچ چې کوي وختي راته وسره وي جی فیر برګیټ ته ټلیفون وکړه چې لارې راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې ورته ټلیفون کو دا غوي فرض نه دی چې دې علاقه کې وبنيشتا خزه د شپې تر 2 بجو پورې وبډه کوي زما څه کار دی دا خو به حاله کیږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی تور کی او ورشه کمیټه تا او دا غټ غټ راوباسه راوي باسه او د سرمنې خمچین در سره او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېګا دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې د پاره چې ته بناس دې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړی دي کټکولیان دا غریبان ماته ګورئ ماته اوسه وبراوړي ورشي کده چاو دس نه نه شرمېدل عمل ګورئ کې نه سو یاره دې خدای موال دا علاقه وانه دا ډکی او په کورونو وراوړي هلکه دا وانه دا کوي ورشي اسی داسې بلچکی راوالي په دې غاړه کې هغه بیا سکوړی نه چې کې دی چې و چې بیا ونه تورور غړي بیا واورا کټکولیان برتی دي تنخواه اغسته کیږي او په موقع کټکولیشتا نه ټول ملک دا سے فراډ او دوکا دا ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک بسرا ټینګي دا ملک بسټینګي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک بسرا ټینګي ملک خو به هغه راټینګيږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپل ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداری نشته ابل ورځ راته چاوي وی چې مولانا صاحب ایمانداری د ملک نوال وتا د مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندۍ لري مال دغه له خدای د ټولو نه مخ کې مرض راوي د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی مودې نه را روان دي سحر رانه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وای یوم په عربي کې ورځې ته وای او دین چې دې په عربي کې جزا ته وای دغه ورځې ته یوم الدین ولوای زکه چې دا ورځ د جزا ده هر سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه دې ورځ ته یوم الدین وای عزیزانو بلا خبره باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی
انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کی. په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر شي او دا خلق چې دی دا به په ولاړې ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به دا وکړي چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان راکړي. دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیه السلام ته به ورشي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی و. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجرة، دې بوټي ته به نه نږدې کېږي او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زه اوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته وکړم. دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د 1,40,000 پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي هم د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي. نن ستا په ملک لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي، لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پی بخي. لکها مسلمانانو دا عقیده ده. بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کولی نو دا پیری کولی شي. په دې قهر دنیا گرفتار ده. یو عجیبه درته وایم د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډي
نامه په د ورسی چې دا د زیارت ورس ته نو 3 ورځې په هغه زیارت باندې ډمې غړي نامه په د ورسی او 3 ورځې ډمان او قوالیان ناشتي په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی دا قوم زرګونو تعداد کې ورتناستی او بیا پاغه دمتوب کې هغه مشر پیر ناشتي نو ار یو ورزیا پیر ته سجده وکي او غلا پیسې ورکی او بیا چې کوم ده آدم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي دا اورېدو خبره درته نه کوم زار کار ما په خپل لیدلې کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې سکی نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی ما ته معلوم دي چې هلته سکی کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته ده کله انګريزانو د ګلجی تپوس را نه وکي نو ما د انګريزانو تقریرونه په ګلجو کې اوریدلې دي ما ته پته ده دغه پیرانو مجلسونو ته زتلې زه پکې ناست او دا منظرونه ما پسترګو لیدلې دي اندازه وکړئ چې دوپړای او باجی پیغمبر دې ته مزامیر او شیطان ویلي دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ولی او بزرگ وي او داغه په قبر باندې د ډمان کینولې دي او دوپړای او باجی پیغه او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزي بوتل غریبان په دې رنگ کې خزي چې د لچرتوب تبوزي د معتبرو د خزو خو حال موایا غتا سو تپتا نن را تسار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلی او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربندې خزي چلی نو ماوي چې زه سوکم ما زه سوکم دا زما کار دی زه به تقریر کې وایم د مورمړو پلار مړو ته بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي نو دې حکومت کې دا سه سړی شته چې فورن په باندې اکشن والی او په خپل د یو عوامي سړی په شکل کې سینما تلاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فورن هغه سینما سیل کی سیلنا بلډوزر ورترا ولی او پیاواري کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانيت حکومت وې نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري یې او د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې مونږ کول هغه افسران وای چې دلته مونږ د مونږ بندو دا سرکاري زید او د بار خلق دې زې ترازی مال مونږ بسنګ بندې بجلیګر خلکو ته مې وای چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زوې ما چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجنو وجنې په ها نه نه ټول وای اوس هم د دې گیټ نه بار او باس او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوته کی وی کستا سو لارې معلومه شو چې په کومه لار منډه کړي نو زما په دا مخ تو کوي
ما ستاسو په هر رنگ تماشې کړې دي، په هر رنگ. دغسې یو ځل راته په جلوس کې ووې ویل مولانا صاحب ورځو په دې ګورنمنټ هاوس. ماله لکه ساړه خورئ ویلې نه، خو چې په دې پل وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکې ولیدې، ما تا مرګر وی چې ټینګې ګمه دی پولیس سره ډېر لږ رستو ګوره چې رستو مې کته یې څوک هم نو اسیم تاسو دا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډې په دغه کوڅه وګورئ، لارې به درنه غلطي. ما په هر رنګ په دې قوم تجربه کړې، په هر رنګ. نو ما ته وی چې نه څنګه به بندګی رانه. ما هغه جرنیل ته ویلې چې نه به بندو، ویل نه بندوي مال نه، ویل سبا به زرا زرا. سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سوا کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خوځولا. ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے، اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے. او بار فوجی غارت درولې او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکته ټول دی خو درې چې نه دی کېده پکار. زه आवाज ولار پاتې شو. جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابھی التزر عالم ماغی سره ودرے مال میں ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا. د بغیرت قوم امام غیرتی نشي کېده. تاسو خیال راغی. نو خبره دا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو. زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا وای شوي مونږ هم کنور سني تعویز ماویز لا او دم مملا ورمرګری چې ډېر خدای چې د قوم منلې دا بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی باندې او ک بمبې ماتي ډېر خدای پاک نور دا قوم در په در سمکار دی الہ خوند کړي دي خوند یو را منډي وي جی چیک سره ډېر شکر تاک وي آشنا له پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ور میږي مات شي. تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کوم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي، رنگ به درته خیر. زه خو عمرم تیر دے مړبم یا بجوندې ما او درته به وخم او د قبر نه به आवाज نشم کولای چې مزه وا بیا دام درته وای چې دا مو وای چې مونږ خپلانه غلط کار نه وکړي. دا الله قهر او عذاب چراشي په دې بالا مانای چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جمعات ته ما وړه دا आवाज کوي جمعات د ټولو نه مخ کې ورانه. په د موسی علی السلام په قوم چې عذاب راغې ځوانان پکې بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علی السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بيزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. موسی علیہ السلام ویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي. ویل دوی دې غلط تکتاو منې کولې نه دوی ورته کته نو چې عذاب راشي مولا او سپینګری او میا او باچا به پکې نه ګوري ټول به د مخه بس. نو دا د اخر زمانه سیلاب او افت چې ده تاسو به د ځان تماشې کوئ او بګورئ چې تاسو سره څه کیږي. نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط دی. آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه
او شپه ورځ په ډمانو کې ناس دا برازي او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشي چې تراشه زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي طوفان پیراغه او ټول قوم می تباہ شو نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به انکار وکړي دا قوم بیا ابراہیم علیہ السلام تراش اغبم انکارو کی موسی علیہ السلام دے ټولو پیغمبرانو باندې بدا قوم ګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکارو کی د الله د مخې د تلو اخیری کې بدا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت په ورځ به روبا سم خدای ته پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه ده استعمال کړي اوسه درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوتا کې دا وزه به جنت ته لګم تاسو خیال راغلی نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیان بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترز نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کې اعمال بتللې کی اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال په څه شکل کې وي او تللې کیږي په څه شکل دا د چې دنه نه نواتو نو د عین نه اعلان دي اخپداسي میټاو کړه نو چې عین نه لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې دنه نه نواتو بادشاہ ورته وي چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وي جما سدي لیکلي وي تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو امیل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دي لیکلي وي بادشاہ سلامت د سرامن غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګور نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړو نو د زاعن زاء جوړ کړو زاعن زاء چې بادشاہ وکړه نو هغه عین نو حمزه نو معنا دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوند کو عامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې بادشاہ ورکړي 10,000 روپے د انعام تاسو خیال راغلی عقل دې حد ته رسیدلی عین بو یا لاندې خپه اوله زاع معنا ضایع کېدل فضل کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل به یو بادشاہ دی عقل دی
بادشاہ دے مئے والا چارہ وړو مئے چې مئے والا راوړو نو څه چل دی لکه جی دا تحفه مې راوړې ورکې لکه 15000 روپۍ بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15000 روپۍ په یو مئی ورکې ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مئی راوړو ته 15000 روپۍ نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړه مایانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه او کدي مایګر نه چې دا مای نر ده که خزه ده کدو ویلې چې نر ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته خزه مای په کارو 15000 روپۍ واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر مای په کارو 15000 روپۍ واپس بس په دې چل به ته روپۍ واپس وانه بادشاہ ول ډیر خلک چا سړی را واپس کو هغه ورته چې لکه دا ستا مای نرو که خزه وا ویجی دا زما مای چې دا نرو نه خزه وا دا نر خزه و بادشاہ خزه ته وکتل ویلو سوال ورکې ویل 15000 روپۍ نام نور تاسو خیال را عقل دې حد ته رسیدلی کما اوس په ایمان وای په ایمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروزه یو څوک درنه تاسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یاره کدا تاسو له درځیم زد به د سړی زوی قدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تاسو چاو کو چې دا د ماسپخین خو اصل سلور رکعات فرض دي دا د جمعې دوه والی د جمعې دوه والی کدا تاسو درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عربو عقل دې حد ته رسیدلی او سره د دومره اوچته عقل او د دومره اوچته فهم او د دومره اوچته کمال قرآن ورته اعلان وکړ قرآن اعلان وکړ چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله که تاسو په شک کې ای چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانای چې دا د خدای کلام نه دی که په دې شک کې ای نو فاتوا بسورة من مثله یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پرشتیا ان اعطینا کل کوثر دا په ټول قران کې وړو کې صورت دی د دې عمر یو وړو کې صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ ای او دا قرآن چې ده دا بیا د خدای کلام نه ده د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او یې منلا چې د دې کلام جواب نشته نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو د دومره عقل سره هغه به اسلام راوړو نو دانن قرآن او حدیث چې تاسو سره بالکل کمپلیټ هغه سي محفوظ دی چې څنګه نازل شوه او څنګه ویلې شوه دی دا د دومره اوچت عقل برکت ته به څه او ستا عقل بسي بیا په پاکستان کې عقل لټه پاکستان قوم کې که عقل وې د دې قوم وګوره هر فیصله غلط هر انتخاب غلط دی هر تجویز غلط دی دا سملک دی نن اخبار کې په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې خزه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشره وزیره جوړې دي الک عاصم شوی دا مونږ منلې ده فتوی سکوي په خبر ګستر ګوړاند شي د فتوا ضرورت څه ده
یو خزه چې واده شوه د میړه پوزه نه وای خزه ورته بې پوزې لی ورکړې ویل خورې دا بونجی چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزی چې نو مونږه دا بونجی په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي خدای پوهېږه او قوم پوهېږه او فیصلې پوهېږه زمونږ څه کار دی ورته فتوی چې ملا ورکوي فتوی سراج احمد دین پوری فتوا ولی ورکوي هغه د یو مستقل دنیا پیر دی خلک لاسونه سپي دا د بت پرست زامن دا د مشرک زامن چې دي ته ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي بخوا او که ورته چې پلاني ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه سبحان الله دا هغه د مشرک او د پلیتی زامن کوي خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي او کوي پیر صاحب دا کار وکړه پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچوي ټوله شپه پوسکی اچوي دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت نو اندام اوس قرآن که په دې وخورم اندام سړی چې داسې پروت یو لاس یې دی خوی یو یې دی خوی یو خپه دی خوی ملا یې په ځمکه نو اندام خو پروت دي که دا بې ضمیره قوم قرآن درته وایم چې زما پیر بیګا اندام پروت تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې چېرته دا قومي یا دا خلقي سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوې دا ثابته ده چې ښځه سربرای مملکت جوړېدی شي قرآن او حدیث نه ثابته په غبرګ وړاندې شي قرآن کې کم ځای کې دی قرآن کې کم ځای دی د مونږ څه خره چلولي دي مونږ قرآن نه دی ویلی یو کار دی شوی دی نو هر سړی خپلې نمبرې جوړوي هغه بیانونه به ورکوي چې زما نمبر جوړ شي ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه ګوره که څه یې راکړه او بس غلي کښېنئ د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلېږي کم خدای چې په چین کې او کم خدای چې په روس کې او کم خدای چې په امریکا کې او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلک په زلزلو په جازونو غورځېدو تباه کولی شي خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به راځي در باندې او کله به م رانیسي او رانیولي یې انشاءالله خلاصېږئ به نه او نه به تښتېدی شي غلي کښېنئ په ارام که ملا دې ځان له په قهر اخته دی که پیر دې ځان له په قهر اخته دی بھئی د خدای خاطر وکړئ د رسول خاطر وکړئ لږ سړیتوب خو زده کړئ خیر دا ملک دی اخبار دی سبا که ما پورې دا لکۍ چا راوتړلم اخبار کې به ورکړي زه دې وایم ټوپونه بیا که خبر به م نه خیر دې ملک سے گرفت پکار دا دی چې کوم بیان اخبار کې راځي چې داغه بیان ورکون کې دسخط ور سره خیر ستا انفارمیشن محکمه څه دپاره سینسر خو کې چې د حکومت خلاف کوم شی پکې راځي نو هغه سینسر کیږي او دې لپاره سینسر نشته چې هلکه دا بیان چا ورکړی دی د دې ذمہوار سړی څوک دی نو عرض مې دا و عزیزانو چې اوس مونږ د کمې زمانې خبرې کوو لګیا یو 1600 کال رستو تلی اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام قرآن غوندے قانون پہ یو ملک پروت وی او دا غا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندې کیگی اغا ملک دلانت